الکوزي صاحب لطف وکړ ډېر ښه الفاظو کې خبرې وکړې. زه دا عرض کول غواړم چې زموږ وطن داسې ځای کې پروت دی چې دا د خشکۍ سنګاپور دی. تاسو وګورئ زموږ نه یوې خوا ته منځنۍ اسیا ده، بلې خوا ته مغربي ایشیا ده، ایران دی او مشرق وسطا ده، بلې غاړې ته چین دی. که تش دلته امن راشي او د تجارت شروع شي نو سنګاپور د زیات امکانات په دې خاوره کې دي. د تجارت له لارې یوازې موږ کولی شو چې دنیا خوشحال ملت او قوم وګرځو، مګر مشکل دا دی چې 40 کاله نه په موږ باندې جنګ مسلط دی او اوس هم لا د جنګ خبرې ځینې خلک کوي. زما یاد شي په 1980 کې یو ځل زه دلته په افغانستان کې وم، شهید ډاکټر صاحب نجیب د افغانستان رئیس جمهور و. زه هغه سره هغه پکتیا ته تلو، زه هم ورسره لاړم ګردیز ته. ګردیز کې په یو جګه کې ډاکټر صاحب دا خبره وکړه او دا هغه وخت و چې روسانو ویلي چې موږ وځو د افغانستان، دا فیصله شوې وه. ډاکټر صاحب وویل چې ای ورونو دا جنګ خو په دې نوم کېدو چې دلته روسیان راغلي دي، اوس چې روسیان وځي د دې نه وروسته د جنګ څه جواز پاتې دی؟ هغه وویل چې دې نه وروسته څوک جنګ کوي دا هغه خلک دي چې غواړي چې پنجاب په افغانستان باندې قبضه وکړي. زما یاد شي یو منګل یو مشر هغه وخت هغه پاسېدو جرګه کې، هغه وویل چې ای ډاکټر صاحب بیخي د نښې منځ دې ویشتو، ډېره ښه خبره دې وکړه. خو هغه وایي زه څوک یم؟ هغه وایي د پنجابۍ دې خدای راولي چې زه درس ورکړم، اووه نسلونه به یاد وساتي. خو زما مشکل دا دی چې ما ته بېلارې افغان رالیږي، ورور غوښې بل ورور ته خوله کې ورکوي. موږ سره دغه کار کړی 40 کاله جنګ داسې جنګ نه دی چې بار نه څوک راختلی دي، خو یو ورور بل ورور ته ودرېږي. نو عزیزانو او موږ ته دا وایي ډاکټر صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې چې موږ ته وایي چې افغانستان د امپراتوریو قبرستان دی. یاروره دا ته هم لږ قبرستان شه که نه، ټول عمر په افغانستان دا قبرستان وي. افغانستان نه غواړي چې نور قبرستان پاتې شي. افغانستان یو سمسور آباد سوله ییز ملت هیواد دی او لوی هیواد جوړېدل غواړي او په دې کې ورسره موږ ملګري یو. عزیزانو موږ وطن داسې ځای کې پروت دی چې د اروپا او د اسیا منځ لاره چې ده د ریخمو شارا چې ورته ویل کېږي دا په دلته نه تېره ده چې کله سمندر کې بحر کې کشتۍ نه تلې نو په دې لاره ټولې دنیا تجارت و. او زموږ په وطن کې دا لارې داسې وې لکه د انسان وجود کې چې د وینو رګونه ګرځي. خو بیا بحر کې چې تجارت شروع شو دا لارې بند شوې او دې سره زموږ ټولنې انحطاط ته لاړې، عقبمندګۍ ته لاړې. اوس یو ځل بیا داسې وخت راغلی دی چې دا لارې آبادېږي، لارې جوړېږي. چین لاره غواړي، روس لاره غواړي، یورپ اروپا لاره غواړي. نو دې لارې خلاصولو لپاره ضرورت ده چې دلته جنګ ختم شي. جنګ د دې لارو خلاصولو کې خنډ دی، خو ما یقین دی چې دا لارې به خلاصېږي. موږ غواړو چې دلته امن راشي، چې واخان کاریډور شروع شي او افغانستان د ترقۍ په قلب کې واقع شي. اوس پورې جنګونو په قلب کې و، دې نه وروسته به انشاءالله د ترقۍ په قلب کې واقع شي. دا خبرې دلته سناتور فرحت الله بابر صاحب تشریف لري، د پاکستان پیپلز پارټۍ لوی مشر دی. دوی په پارلیمان کې څو ځله خبره کړې ده، ما پارلیمان کې پاکستان سنا کې څو ځله دا خبره کړې ده چې تاسو ولې د خودکشۍ په لاره روان یې؟ تاسو ولې افغانستان سره ورورولي نه کوئ؟ افغانستان یو مستقل هیواد دی، د احترام رشته ورسره جوړه کړئ، د ورورولۍ رشته ورسره جوړه کړئ. او دې دپاره زه دا تجویز پیش کوم نن چې دلته چې فیصلې کېږي یوازې سیاسي خلک خبرې کوي. او پاکستان کې خو سیاسي خلک هم خبرې نه شي کولی، جنرالان خبرې کوي. موږ دا وایو چې دا د تجارت چې کوم مشران دي اطاق تجارت دی پرېږدئ چې خبرې وکړي، ځکه چې دوی پوهېږي چې د خلکو ګټه په څه کې ده او امن دپاره څه شي ضرورت دی، اقتصادي پرمختګ به څنګه کېږي. نو پکار ده چې دوی هم پکې رول ولوبوي. ته عزیزانو زه تاسو ډېر وخت نه شم دومره طرز کول غواړم چې خو د زیرې خبره ده. یعنې زما 52 کاله شو چې سیاست کې فعالیت کوم، زیری دا دی چې زموږ د وطن ځوانان را پاڅېدلي راویښ شوي دي. لویه خبره ده.
لکه پرون چې شلمې پیړۍ کې 1910 نه پس باچا خان انجمن اصلاح افاغنا په نوم باندې سازمان جوړ کو او تعلیم معارف عام کړل دغسې او بیا هغې نه ویښ زلمی پښتون هغې نه وروسته بیا خدای خدمتګار تحریک جوړ شو پښتون ژغورنې غورځنګ دغسې یو نوزت راپاڅېدلی زموږ وطن کې او موږ په دې ویاړو چې زموږ ځوانان راپاڅېدلي دي ما یقین دی چې دا ځوانان به د امریت د جنګ مخه ونیسي د امن دپاره به بیرک پورته کړي د دوی بیرک د امن بیرک دی ځکه زما یقین دی چې زموږ ټول ملت به دی شاته ودرېږي او ما یقین دی چې دا جنګ به انشاءالله د امن خلک ګټي دا به پی ټي ایم پښتون ژغورنې غورځنګ به دا جنګ ګټي او دا جنګ به د دې وطن ولسونه ګټي چې تاسو ټول راغونډ شوي یئ نو یقینو کې ما سره الفاظ نشته چې زه تاسو شکریه پیدا کړم زه د دې ټول افغان قوم هم شکریه ادا کوم چې د کومه ورځې نه موږ دلته قدم ایښی دی ټول ملګري ډېر زیات تنظیمونه ډېر زیات ملګري دا خواهش لري چې ملاقات وکړي خو چونکې هغه پاسیبلیټي ونه نو موږ د دې ټولو د مینې ډېره زیاته مننه کوو خو بیا هم چې څونه ګنجایش کېدی شو څونه پاسیبلیټي کېدی شو هغه ملګري ټول رالل او بیا ورته زه مبارکي هم ورکوم دا پرون چې کم مراسم وشو د ولس مشر اشرف غني صاحب دا دویم ځل چې کومه اوت ټیکنګ سرمني وشوه د نظام په مسلسل او دا کم کنټینویشن چې د نظام وشو د جمهوریت وشو زما په خیال دا یو ډېر امپورټنس لري د دې خاورې په مستقبل کې او بیا کوم پیغام کېدای شي ستاسو خوښې داسې وي چې هغې دا کوشش کړی چې مونږ څه ورانې وکړو دا پروګرام خراب کو خو کم پیغام چې دغه پنډال نه پرون ټولې دنیا ته لاړو خالي دلته چې کم شرخوښې و هغې نه ټولې دنیا ته لاړو افغان قوم چې کم قوت او کم استحکام مظاهره پرون دغه پنډال نه وکړه چې هېڅوک هم ونه خوځېدل او بیا ورپسې اشرف غني صاحب خپل سینم ورته ښکاره کړه چې راشئ که څوک ولئ ډز زما په خیال باید دا کم خلک هم چې دا خواهش لري چې مونږ به نور هم په دې راتلونکي وخت کې هم په دې خاوره په زور خپل یا د خپلو ګوډاګو حکومت راولو زما په خیال هغه ټول قوتونه د خپل هغه ټټو په سوري وتړي مونږ د افغانستان ټول حکومت خو بار بار به مونږ څه ووایو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ووایي چې خپل کور ته راغلي وو څه به مونږ شکریه ادا کړو خو بیا هم مونږ چې په تورخم راواوړېدو نو بیا چې کله مونږ جلال آباد ته ورسېدو هغې جلال آباد نه بیا مونږ په هلیکاپټر کې کابل ته راورسولو دا خبره په خلکو ډېره بده لګېدلې ده
مونږ ورته دا وایو چې دا مونږ ورته دا وایو چې دا خو د خدای ویلا اوس مونږ ته وښویله چې تا ته زور څه درکوي دا مې د پلار نیکه وطن دی دلته به زه بیا هم راځمه په دې هلیکاپټرو کې به هم ګرځمه دې حکومتونو کې به هم ګرځمه بیا دا پرون چې کم مراسم وشو هغې نه پس دا نوی منتخب شوی نایب صدر امرالله صالح سره هسې په لاره کې مخامخ شو نو یو ملګري تصویر وویستو هغې تصویر هم پې اور بل کړی دی مونږ دا وایو ورته چې دا هغه ډېر وړوکی سړی دی هغه نوکر دی هغه خپلو مالکانو ته حاضري لګوي مونږ ورته دا وایو چې دا زما خپله خاوره ده دا افغان قوم زما خپل قوم دی ما مخکې په ټویټر باندې یو ټویټ کړی لوی غوبل یې ته جوړ کړی و ډېر زیات زور یې ورکړی و ما دا خبره کړې وه چې زه افغان وم زه افغان یم افغان به اوس هم جغرافیې بدلیږي قومونه نه بدلیږي هغې خبرې مې ډېر زیات زور ورکړی و خو نن ورته بیا وایم چې افغان یم او چې په نوم یې د دې ځمکې په سر باندې افغان اوسیږي پاتې کیږي که د دنیا په هر یو ملک کې هم وي زه به هم دغه شانتې تعلق ورسره هم ساتم تاله چې څومره اوس خو به ستا ته زور هم ساتم ورسره اوس خو ایله پته راته دا بعض ټیم کې داسې عمل وکړي چې په خپله دغه کم کردار د ده پاتې شوي هغه زمونږ دا ملګري ډېر تکړه دي هغه بیا دا زړه تصویرونه هم راوباسي نو پرون زما په دې تصویر چې هغې کم کیسې او کم بد رد ویل نو زمونږ ملګرو ورپسې بیا هغه د نوجت سنګ سیدو د سمیدې والو د عمران خان هغه تصویرونه راوویستل چې هغې په کرتارپور باندې وو یا د دلته نه چې هلته کله شهباز شریف ځي او کله بل پرویز الهي ځي یا کله باجوا ځي او هلته سیدو ته غاړه ورکوي دا ټول تصویران زمونږ ملګرو ورپسې راوویستل نو زه دا ورته وایم چې د پاکستان نه جنرال باجوا ځي یا د هلته نه سیدو راځي او هغوی یو بل له غاړه ورکوي نو زه به امرالله صالح له خامخا ورکوم ملګرو دلته ډېرې خبرې وشوې زه تقریبا ټولې خبرې ملګرو وکړې بار هغه ریپیټیشن هم خوند نه کوي زه یقینا چې دلته د دنیا ټول قوتونه راغلي دي هر سړی پکې خپله ټوکرۍ راوړې ده هر سړی پکې خپله دکانداري کوي او د هر چا خپل مقصد هم دی لکه څنګه چې هغه صاحب شاه صابر صاحب وایي چې داسې څوک نشته چې په دې ورانې کې لاس نه لري داسې څوک نشته چې کابل او پېښور جوړوي نو داسې هېڅوک هم نشته چې کابل او پېښور به جوړوي دا به مونږ تاسو په خپله جوړوو دې دپاره به د افغانستان چې زموږ مورنی او پلرنی وطن دی دلته هم چې په ډېر وخت نه بعد د کور ته راغلي یو کوم عزت او قدر یې راکړه هم په یوه طرف که وګورئ په داسې ځای کې موږ ژوند تېروو چې هلته زموږ د مرګ منصوبې جوړیږي بل طرف ته هغه کور چې لوی کور دی
هغې کور ته چې موږ راواوړو راشو هغه عزت ووینو نو فرق واضح شي د غلامۍ او د ازادۍ. نن دلته د کاروبار په حواله سره چې کوم پروګرام جوړ شوی دی، کاروبار تاسو ته پته شته چې په دې وطن کې خو دا ټیک خبره ده چې هم خېټه یوه ډېره مسله ده. هغې دپاره انسان په ژوند کې مختلف قسم منډې ترډې وهي، خو دلته چې لوی کاروبار شوی دی د افغانانو په وینه باندې شوی دی چې هر څومره چا د افغانانو زیاته وینه تویوله، هم که کوز افغان و هم که دلته افغان و، هم په دنیا کې معززه و، قدردان و، او هغه ریاستونو ته هغه قوتونو ته چې د دې وطن نه به یې فایده اخیسته هغه به یې په زور باندې مسلط کوو. نن تاسو ته پته شته چې د افغانستان ته زموږ راتګ هلته د غلامي په وطن کې ډېرې پرپېګنډې روانې دي. نو غلام ایو وایي چې غلام چې کله وده وي، یو شعر دی خټک صاحب ته پته انګلیش کې دی چې په راشي څوک وایي چې مه یې ویښوه وده دی چې خوب وکړي، بل وایي چې نه ویښ یې که د ازادۍ په احساس باندې پوه که چې ازادي څه شی ده. نن موږ په کابل کې راغلي یو کابل ته، همداسې وخت و چې په بیرمل ولسوالي کې زموږ زیات ځمکه په پاکستان زیاته دلته په بیرمل ولسوالي کې په دې طرف ته چې کله د 2011 د یو خبرې 2000 خبرې 9/11 نه پس مونږ به چې تش د پاکستان بیرمل ولسوالي ته لاړو، هلته بیا به د خلکو نه پوښتنه کوله چې ته څه ته تللی وې. هلته خو ته مشادات کوټ ورته وایي چې د خروټ په ملکیت کې دی، هلته تللی وې، تا ته دې خوا ته څوک راوشتي وو، دا تفتیشونه به روان وو. خو نن مونږ په خپل مورني او پلارني وطن کې ورته وایو او دا ناره په کلکه باندې که چا پرې غوږونه سوځي او که پرې روغېږي، که څوک خوشحالېږي او که خفه کېږو، دا ناره په زور ورته وایي چې لر او بر لر او بر. نو ملګري دلته خو جنرال حمید ګل سره د اصلي او د ټینکونو د خپل ایجنټانو راتلی شي، کرنل امام په مشري کې ډاکټر نجیب شهید کولی شي. نو مونږ چې د دې په ظلم په خلاف راوچت شوي یو، دې په هغه وطن کې داسې ظلمونه کړي دي چې تاریخدانان وایي چې څوک تاریخ لیکي چې په بنګال کې د دومره ظلمونه نه وو کړي. هلته دیغ دی خلک یې بې کوره کړل، خلک یې د خپل وطن حالانکې دا خصوصا د قبایلو، بیا په قبایلو کې د وزیرستان دا تاریخ و چې چېرته هم دی بې کوره شوی نه دی، چېرته هم په کاډه باندې بل وطن ته په زبردستي باندې چا نه دی تللی. خو د ده د ظلم د جبر نه دغه خلک ټول لاړل. مونږ ته هغه واقعات اوس هم یادې دي چې شاید تاسو به چا ډېر اسماعیل خان نه وي لیدلی. د ډېر اسماعیل خان ډېره زیاته ګرمي ده او ډېر زیات مچر دی چې کله دی د اپریشن شروع کړ نو دا کاډې چې راتللې هلته کورونه نه وو، نو هلته درختې دي چې کیکر ورته وایي، شاید تاسې به نامه اورېدلي وي یا به نه وي اورېدلي. هغې ته به لاندې هغه خلکو زموږ خلکو شپې کولې، هغه ماشومان به مچر خوړل. ما ته اوس هم په غوږونو کې هغه چغې هغه ماشومانو ژړاګانې یادې دي
چې دوی به د ګرمۍ او د مچرو نه خوب نشه کولی. د دوی درې کمرې کورونه به وو، کوارټرې به وې، په هغه کې به درې څلور خندانونه پراته وو، خو دوی دو رحم نه وکړ. اوس مونږ هم ورته وایو چې موکه راشي په ولاکه رحم در باندې وکړو. او د چرسدي په جلسه کې ما یوه خبره کړې وه چې دې ته ډېر زور ورکړی و. ما پاکه امریکایانو ته دا خبره کړې وه چې تا خو په خپلو میزایلو باندې، په خپلو ډرون باندې، په خپلو جیټ باندې د پښتون افغان داسې کور نشه پاتې چې تا په دې نامه باندې وران نه کړم چې دلته طالب دی، القاعده ده، دهشتګرد دي. خو تا درومې وایي چې زه د دې وطن نه درومم، خو تا اصلي سوچ ته ګوتې نه ورړې چې کوم د دې ځای پیداوار دي او دا ټول کسان یې پیدا کړي دي چې هغه پنډۍ، اسلام آباد، GHQ او لاهور دي. اوس هم دا ورته وایو چې تر څو پورې هغه سوچ چې اول خو دا ټوله نړۍ په نړۍ کې بیا خصوصا دغه ریجن دا منطقه چې هندوستان، کشمیر، افغانستان، ایران ورسره نور ملکونه که دا څوک په آرام باندې غواړي نو هغه سوچ به ختمول غواړي چې چېرته هلته موجود دي. او اوس هم مونږ ته شک دی په دې کې، اوس هم شک دی پکې، او دا شک کوي دی چې ټیک شوه د طالب سره خو تا معاهدې وکړلې، ته خو د دې ځای نه روانه یې، خو تا آیا طالب به په دې خبره باندې، په دې فیصله باندې قایم ولاړ شي؟ آیا هغه قوتونه چې په پښتنو په لر بر افغان کې جنگ واړي هغه به مداخلت نه کوي؟ لکه تاسو ولیدل چې پرون پیښه هم وشوه، نن مې اورېدل چې په جلال آباد کې په زرونه ټن کیلو باندې بارود هم ونیول شول. نو دا ډېره ښه خبره نه ده چې ته ځان وباسې او خلک دې جنگ ته پرېږدې. خو یو خبره ده چې موږ شکست ورکولی شو چې هغه سوچ بیدار شوی دی، ولس بیدار شوی دی، خلک په دې باندې پوه شوي دي چې موږ مزید د بل خوله باندې جنگ نه کوو، د بل د مفاداتو دپاره جنگ نه کوو، د بل د ګټو دپاره وینه نه تویوو. او څه داسې خلک به پاتې شوي وي چې هغه دا کوشش اوس هم کوي. خو نن که تاسو سوچ وکړئ، یو داسې سوچ، هغسې سوچ لکه په دویم پاکستان جوړولو نه مخته، په دویم جنګ عظیم نه مخته چې کوم سوچ و، هغه ټول سوچ روان دي، هغه ټولې خبرې روانې دي چې د انګریز په خلاف باندې چې کوم خلک جنګېدل او د لر بر افغان مفاداتو خیال یې ساته، سوچونه بیدار شوي دي. اوس هم خلک خپله وینه ته تیار دي، خپل سرونه ورکوي، خو د بل مفاداتو دپاره، د بل جنگ دپاره یا هغو ډالرو ګټلو دپاره په لر کې کلک ورته ولاړ دي چې مزید موږ تاسو نه پرېږدو جنگ ته، مفادات ته، وینو تویول ته، نه لر و بر افغان وطن بربادولو ته در پرېږدو.